بسم الله الرحمن الرحیم. استاد دلبرګل سروری یم. نن ورځ د نهم ټولګي د ریاضي مضمون د دوو دایرو حالتونه یا د دوو دایرو نسبت یو بل ته مطالعه کوو یا تشریح کوو. که تاسو تېره خپرونه تعقیب کړې وي، په تېره خپرونه کې مونږ او تاسو د یوې مستقیمې کرښې حالتونه له دایرې سره تعریف کړي وو. یعنې یوه مستقیمه کرښه له دایرې سره په درې حالتونو کې قرار لري. اول حالت مې ویلی و، که چېرته د مستقیمه کرښه له دایرې څخه خارج پرته وي نو ډي به لویه وي د ار څخه. دا یوه دایره ده او دا یوه مستقیمه کرښه ده. دا یو حالت. دویم حالت مو هم ښودلی و، که چېرته مستقیمې کرښې دایره یې په یوه نقطه کې قطع کړې وي یا په یوه نقطه کې مماس وي نو ډي به مساوي د ار سره وي. ډي مساوي کېږي په ار سره. د یوه دایره ده او دا د دلتا مستقیمه کرښه ده. دریم حالت مو هم ویلی و، که چېرته د دلتا مستقیمه کرښه یې دایره یې په دوه نقطو کې قطع کړې وي نو ډي به همیشه دپاره کوچنی د ار څخه وي، یعنې ډي به کوچنی وي د ار نه. د یوه دایره او دا یوه دلتا مستقیمه کرښه په دا نقطه کې او په دا نقطه کې یې قطع کړې ده. نن ورځ زموږ او تاسو موضوع د دایرو موقعیت نسبت یو او بل ته. دایرې په خپلو منځونو کې په 5 ډوله قرار لري. د دایرو موقعیت نسبت یو او بل ته. یعنې دوې دایرې څنګه موږ او تاسو سره استعمالولی شي، یا دوې دایرې په کومو حالتونو کې قرار لري. نو دوې دایرې په 5 حالتونو کې قرار لري. یا به دوی هیڅ تقاطع نقطه نه لري، یا به په یوه نقطه کې سره قطع کوي، یا به متحد المرکزه وي، او یا به په 2 نقطو کې سره قطع کوي. پورې تشریح کوو. نو د دایرو موقعیت نسبت یو او بل ته په 5 حالتونو کې قرار لري. اول حالت لیکو، متقاطع دایره. دویم حالت یې غیر متقاطع دایره. دریم حالت یې خارجی یا خارجاً مماسی دایره. داخلا یا دننه مماسی دایره. پنځم حالت یې متحد المرکزه دایره. ریاضیکی رابطه لیکو. په متقاطع دایرو کې ډي فاصله همیشه دپاره لویه د آر منفي ارزبر له مطلقات څخه وي او کوچنی د آر جمع ارزبر څخه وي. غیر متقاطع دایره ډي
همیشه دی پر لوی وي د آر جمع ارزبر څخه خارج الممسی دایره دی مساوی وي د آر جمع ل ارزبر سره داخل الممسی دایره دی مساوی وي آر منفی ارزبر مطلقه او متحد المرکز دایره دی مساوی وي په صفر سره. دو دایره نیسو دا د او دا د اوزابر دا فاصله مونږ او تاسو په ډي سره ښودلې ده، یعنی دا شعاع ده آر ارزبر دی فاصله همیشه دی فوره دغه لویه دو دی دغه شعاع منفی دا شعاع څخه او دا فاصله همیشه دی فوره کوچنی دو د دغه شعاع جمع د دغه شعاع څخه. غیر متقاطع دایره د او زبر دا فاصله و ډي څخه ښودلې دو، یعنی ډي فاصله همیشه دی پر یا د مرکزین ترمنځ فاصله د او زبر فاصله دا لویه ده د دغه شعاع جمع د دغه شعاع یوه اندازه هم بیا لویه ده. دریم حالت خارج ممسی دایره یوه نقطه که سره مماسی او زبر دا فاصله هم په ډي څخه لیدو آر ارزبر نو لیکم چې ډي فاصله د ټوله فاصله دغه مساوي کیږي د آر جمع د ارزبر فاصله سره. دریم حالت کې داخل الممسی دایره او زبر دا فاصله هم په ډي څخه ښودلې دو، یعنی د ډي فاصله همیشه د پوره مساوي دو د لویو شیو نه منفي کوچنی شعاع د دې سره مساوي ده. څلورم حالت پنځم حالت یې متحد المرکز دایره. متحد المرکز دایره هغه دایره دي چې مرکز یې یو وي، هم او هم او زبر. د دغه دایره مرکز هم دغه دی، د لوی دایره مرکز هم دغه دی. نو موږ تاسو ویلی شو چې د او زبر ترمنځ فاصله له صفر سره مساوي ده. اوس ټوله تعریف کوو. اول حالت ولیکئ متقاطع دایره. اول حالت متقاطع دایره. متقاطع دایره هغه دوه دایره هغه دوه دایره چې په دو نقطو کې سره کاتا کړي متقاطع دایره بلل کیږي.
متقاطع دایره بلل کیږي بلل کیږي یعنی آر منفي ارزبر مطلقه دا کوچنی وي د مرکزینو ترمنځ فاصله څخه او د مرکزینو ترمنځ فاصله دا هم کوچنی وي د آر جمع د آر زبر څخه. دویم حالت لیکو غیر متقاطع دایره. غیر متقاطع دویم غیر متقاطع دایره هغه دوه دایره چې هیڅ مشترکه نقطه ونه لري یا هغه دایره چې په هیڅ یوه نقطه کې سره کته نکړي غیر متقاطع یا نامتقاطع یا نافرقه دایره هم نامتقاطع دایره بلل کیږي. یعنی په الجبري ډول لیکو یا د دوی رابطه لیکو چې ډي فاصله یا د مرکزینو ترمنځ فاصله د همیشه لپاره لویه ده د آر دایره او جمع د آر زبر دایره څخه. یعنی آر دغه د او دایره شوادو او دغه د او زبر دایره شوادو یا دا د سی یو دایره شوادو او دغه د سی دوه دایره شوادو. دریم حالت لیکو خارجان مماسی دایره هغه دوه دایره چې خارجان سره مماس وي خارجي یا خارجان مماسی دایره بلل کیږي. یعنی په الجبري ډول لیکو چې ډي
یا د مرکزینو ترمنځ فاصله یا د او زبر فاصله مساوي ده د ار جمع ار زبر سره. دی فاصله مساوي کیږي د ار جمع د ار زبر سره. څلورم حالت لیکو دننه مامسی دایره یا داخلا مامسی دایره. داخلا مامسی دایره هغه دو دایره هغه دوا دایره چې دننه سره یا داخلا سره ماماس وي یا په یوه نقطه کې یې سره کته کړي وي سره ماماس وي. داخلا ماماسی دایره بلل کیږي. یعنی په الجبري ډول دی فاصله یا د مرکزینو ترمنځ فاصله دا دی فاصله یا د مرکزینو ترمنځ فاصله دا مساوي وي د ار منفي ار زبر څخه. مطلقه په دې خاطر نیسو که د لوی دایرې شعاع وروسته ولیکل شي د کوچنۍ دایرې شعاع مخته ولیکل شي نو فاصله بیا منفي راوځي، باید فاصله منفي نه وي. نو ار منفي ار زبر څخه دی مساوي کیږي ار منفي ار زبر مطلقه. پنځم حالت لیکو پنځم حالت متحد المرکز دایره هغه دوا یا څو دوا دایره چې مشترک یا ګډ مرکز ولري متحد المرکز دایره بلل کیږي. یعنی په الجبري ډول لیکو چې دی فاصله مساوي ده له صفر سره. یعنی په الجبري ډول لیکو چې دی فاصله مساوي کیږي په صفر سره. د دوی د مرکزینو ترمنځ فاصله له صفر سره مساوي ده، یعنی ولته یو مرکز موجود وي. مثال د دوو دایرو موقعیت
نسبت یا نظر یو او بل ته تعیین کړئ که د مرکزونو ترمنځ فاصله یې 2 سانتی متره وي 2 سانتی متره وي د لومړۍ دایرې شعاع شپږ سانتی متره او د دویمې دایرې شعاع د لومړۍ دایرې 2/3 برخې سره مساوي وي. حل د سوال څخه موږ او تاسو مفهوم تر اخیسته شو چې د مرکزونو ترمنځ فاصله یې 2 سانتی متر یعنی ډي مساوي کیږي په 2 سانتی متر سره. اریو شعاع مساوي کیږي په 6 سانتی متر سره. اهم نسبت خلل چې د اردوا شعاع مساوي کیږي 2/3 د اریو له شعاع سره. آیا د دایره په کوم ډول قرار لري؟ اول موږ او تاسو د اردوا شعاع پیدا کوو. نو ځلیکم چې د اردوا شعاع مساوي کیږي 2/3 اریو سره یا د اردوا شعاع مساوي کیږي 2/3 ضرب اریو په خپل قیمت لیکمه 6 اختصار کې کومه ده په 3 اختصار کې یو دا په 3 اختصار کې 2 ضرب 2 څلور 1 سانتی متر ده یعنی د اردوا شعاع مساوي کیږي په 4 سانتی متر سره. کله چې د اردوا شعاع معنی مشوه نو ځلیږم چې د اردوا شعاع مساوي کیږي 4 سانتی متر. نو مخته موږ د سی فرموله لیکلې و چې ډي د اریو د اردوا د شعاع څخه کوچنی و یا لوی و یا ورسره مساوي و. نو هم د سره به تا موږ لیکلې و چې ډي مساوي کیږي ار منفي ار زابر. ډي به مساوي شي ډي قیمت مو خو سره 100 سره مساوي و د 2 سره مساوي و. نو زه د ار زابر په ځای لیکم چې ډي مساوي کیږي ار یو منفي ار 2 مطلقه. ډي به مساوي شي ار یو په ځای خپل قیمت لیکم 6 سانتی متر منفي ار 2 په ځای خپل قیمت لیکم 4 سانتی متر. ډي به مساوي شي 6 منفي 4
2 سانتي متره. نو کله چې ډي فاصله 2 سانتي متره شوه نو موږ څه د رابطه مختیرې وایي چې ار1 منفي ار2 دا کومه معنا لري یا دا رابطه څه مفهوم لري. نو په تیر درس کې مو دا رابطه ښودلې وه چې ډي مساوي کېږي آر منفي آر زابر مطلقه. نو دا هلته دا منظور ده چې هغه دوه دایرې چې داخلا سره مماس وي دغه ترمنځ رابطه ډي همیشه د پوره مساوي کېږي د لوی دایرې شوه منفي د کوچنۍ دایرې شوه یا د کوچنۍ دایرې شوه منفي د لوی دایرې شوه تر مطلقه قیمت لاندې. کله چې مو دا رابطه په تطبیق کړه د ډي قیمت څه راووتلو 2 ډي مساوي کېږي آر منفي آر زبر څو سره مساوي شو د 2 سره. همداسې موږ د مثال څخه اخیستي وو چې د مرکزینو ترمنځ فاصله څو سانتي متره ده 2 سانتي متره. کله چې 2 د 2 سره مساوي شو نو موږ یې چې دغه دوه دایرې چې د یوې شعاع 6 سانتي متره ده او د بله دایرې شعاع 4 سانتي متره ده، یعنې د 2 پر 3 نسبت سره مساوي وه. نو دغه دایرې په خپل منځ کې داخلا مماسي دایرې دي. داخلا مماسي دایرې دي. شکل هم ترسیموم. د یوې شعاع 4 سانتي متره ده، د بله شعاع 6 سانتي متره ده. که دا د لوی دایرې مرکز وي دا 6 سانتي متره وي، دا د کوچنۍ دایرې مرکز وي او زابر دا هم څو سانتي متره ده 4 سانتي متره. نو دا فاصله دا هم په ډي سره ښودلې ده چې ډي مساوي څو سره وه 2 سانتي متره یا 6 سانتي متره منفي 4 سانتي متره څو سانتي متره په لاس راکوي 2 سانتي متره. دغه د دغه مثال شکل دی. بله موضوع لیکو. د دایره اړونده زاویه د دایره اړوند زاویه د دایره اړوند زاویه. په دایره کې موږ او تاسو درې ډوله زاویې مطالعه کوو. زاویه مو مخته هم تعریف کړې وه چې د 2 نیمه خطونو څخه زاویه تشکیلیږي. نو 3 حالت لري. اول حالت یې محیطی زاویه دویم حالت یې مماسی زاویه. دریم حالت یې مرکزی زاویه. محیطی زاویه، مماسی زاویه او مرکزی زاویه. شکل رسموم. دا هم د دایره شکل دی، دا هم د دایره شکل دی. دا هم د دایره شکل دی. اول مرکزی زاویه ښیم. تعریف انشاء بیا وکړو. A O
دغه ته الفا یم. دویمه مماسی x t p دغه ته بیتا زاویه. دریمه محیطی d h f دغه ته تیتا زاویه. نو مرکزی زاویه، مماسی زاویه او محیطی زاویه. بیا به انشاءالله وروسته تعریفونه وکړو خو لنډ ولیکئ. د A O B زاویه، A O B زاویه مساوي ده په الفا سره، دا مساوي ده د A B قوس په نمایش سره. نو لیکم چې x t p زاویه دا مساوي ده په بیتا زاویه سره، دا مساوي ده د x t له قوس سره. خو انشاءالله مرکزی زاویه په خپله د AB له قوس سره مساوي ده. راځو نن ورځې مو همدومره وخت و، سبا به انشاءالله بیا دا تشریح کوو. نو د دایرې اړونده زاویې درې ډوله زاویې دي: محیطي زاویه، مرکزي زاویه، مماسی زاویه. نو نن ورځ د درس مو همدومره بس دی. په راتلونکي خپرونه به انشاءالله زموږ او تاسو نوی درس همدغه د دایرې اړوندې زاویې وي. بس په خدای مو سپارم. والسلام.